قدرمنو لیدونکو مالک الله وي خو دغلته د دغو بوټو دپاره یو ذریعه هم برابروي الله تعالی چې دغه بوټي پې آباد دي الله تعالی یې آبادوي بیا د هغې د څنګه که د یو کور سبب وي یو مشر وي نو هغه څه راوړي ټول یې خوري هغه یې سبب وي دا یې سبب و نن چې تاسو سره ما مخامخ که د ټولې خبرې وکړي چې امرود څنګه دي او څه شی دي څه شی نه دي او دا خلک څه کوي زه څومره خوشحاله یم مطمئن یم د خپلو باغونو نه د خپلې دې خوږې میوې نه بل یو ورور ته راځو د هغه سره ګپ لګوو او هغه سره هم دا پوښتنې کوو چې امرود څنګه چل دی د کوټ امرود دي زمونږ خو ډېر خوښ دي چې د ده هم خوښ دي او که یې نه دي خوښ که یې خوښ دي نو بس زمونږ هم خوښ دي مونږ ته دې یو دوه کریټه داسې وکړي راته ودې تړي پیسې دې پې خپلې ورکړي غریب خلک وي پوه نو زه حبیب مسافر ستاسو کوربه یم همیشه مو دا کوشش کړی چې یو رنګین خوږ پروګرام سره راشو خپرونې سره راشو تاسو ته یې مخامخ کړو د تاسو یو څه شیبې را سره ښې تېرې شي د هغو خلکو ګیله به نن ختمه وي کوټ ته نه راځئ کوټ ته راغلي بلکې تاسو سره خو مو مینه وکړله ډېر مینه یې راکړه مینه به درکوو او همیشه به در سره یو خو امرودو ته راغلو امرود هم مینه راکړه مخې ته مو پراته دي موږ پې ښایسته یو دلته چې ناست یو موږ په دې امرودو ښایسته یو ګلان دي ګلان امرود نه دي یو دانه مې لاس کې ده چې کیمره بنده شي ډاري کې خورمه خو دومره انتظار یم چې کیمره بنده شي راځم ورور ته سلامونه او مینه مې ومنه زړګیه ستړی مه شي وعلیکم سلام بس دا مو مشرانو کمې خبرې وکړې دا خو قیمتي خبرې دي او هېڅ شک نشته دی کوټ امرود خو ټول دنیا کې مشهور دي صحیح ښه ته دا راته ووایه ستا نامه څه ده ما نام عمر فاروق ښه عمر فاروق جانه ته څه ګورې دلته دغه امروتان چې دي دا خو د کوټ میوه ده د کوټ خلک یې خوښوي د کوټ خلک یې اخلي د کوټ خلک پیسې پې ورکوي که نه یو شی چې د چا په کور کې ډېر وي که نه هغه یې بیا نه خوري او وایي چې دا ښه نه دي یاره د ما په باغ کې هم دي داسې شته دا خلک د دې خپلو امرودو سره مینه کوي که نه ولې نه کوي دا ټول کوي کوټ کې مې ټول ښه شوق سره خوري بارم اخلي او دا امرود په یو ټیم کې تاسو یې کوم ټیم کې خورئ خو زه درته خپل ټیم ښیم زه چې کله سالنګ مونږ ته روټۍ تیاره شي نو زه ورته یم چې روټۍ راچوئ د دې به ماته تاسو سلاد جوړوئ کټ کوئ به هغه روټۍ سره به یې راوړئ روټۍ نه علاوه یې زه نه خورم هغه وایي چې صحیح ده یار ته څه کوې نو ما یې د بادرنګ په ځای خورم د سلاد په ځای خورم د ټماټر په ځای خورم په دې کې خوند ډېر ده په هغه کې دومره نشته د کوټ خلک په سلاد په ځای کې خوري که نه بالکل خوري که نه مشهور دي بالکل داسې دا بس د ما هم دا نشاني ګوره د کوټیانو ده چې زه د روټۍ سره امروتان خورم که نه ښه د کوټ خلک هم ورسره مینه کوي مینه کوي بالکل دلته خرڅېږي ښه په ښایسته ریټ خرڅېږي بالکل ښه ریټ کې خرڅېږي زیات امرود کوم ځای ته ځي زیات امرود خو پېښور اسلام آباد هرې غاړې ځي ښه بس پوره یعنې ښه داسې د ټل طرف ته یا د بړ چنار طرف ته هم ځي د کوټ نه هغه طرف ته هم به ځي ځي که نه ښه بیا د دې تر څنګ نه افغانستان ته ځي افغانستان ته خو دا بس باغوانانو ته خو پته یې متاسې علم نشته دی خو ځي به لازمي ځي به لازمي به ځي ځکه چې دا دغه د دې ځي میوه ده که نه ځي دومره ما ته هم لږ پته شته چې ځي ښه نړۍ مننه کوم خوشحاله اوسئ آباد اوسئ کور مو ودان غله مو ډېره ډوډۍ مو ګرمه اوبه مو یخي د ټولو پښتنو قدرمنو لیدونکو ګپ شپ ده ښایسته بانډار ده او ناست یو په باغ کې ناست یو باغ کې دا کوم باغ کې د څه شي باغ کې د امروتانو باغ کې خواږه خواږه امروتان سپین سپین امروتان اوسې دا کیمره یې بنده کړې وې چې ما یو څو خوړلې وې هلته بل یو ورور ده لرې هغه هم په لاس کې نیولي دي دوه درې دانې چې مونږ ته یې راوړي دي توپه ده او که کور ته یې وړي په دې پوه نه یو خو بس نن به مونږ څه چل ول ورسره کوو غلطوو یې چې یوه پیټۍ نیمه تېراو دې خوا کوبزان سره یوسو ماشومانو ته یوسو سلامونه او مینه مې ومنه بنګش صاحب ډېره مننه پوره نوم دی پورا نوم مې شاهد الله بنګش بنګش جی بنګش صاحب ښه یې جوړې بالکل ډېره مننه ښه یو ته خو به سهار نه ډېر ستړی سوې ځکه چې یو ته یې زموږ سره دا مشران دي ډېر تکلیف شو بالکل جی بالکل او مونږ خو زه څومره مننه ووایم خو دا به ووایم چې په ما مو قرض ستاسو د مینې پوروړی یم ته دا راته ووایه چې امروتانو باغ ته راغلي یو جی ته هم دلته اوسېږي جی
روزانه امرتو باغ ته ځې که نه په هفته کې یو ځل ورځې بهرحال داسې جمعه په جمعه ډیلي راځو جمعه په جمعه باغ ته ورځې جمعه په جمعه په ډیلي باغ راځو کې دې څه ډېر خوښ دي نو باغ کې خو تاسو هم ګورو که نه څه امرود دي ورکې که نه ټول امرود دي خو بهرحال جمعې باندې څه موږ کله روزو که نه جیده ځي نو بهرحال داسې څه موږ کله دا چای مای لکه پروګرام کو دا موږ ته ډېر خلک یي ملګري ته بهر نه ملګري راځي چې یاره تاسو باغ ته به ځو دا پروګرام به کوو لکه کوم پروګرام تاسو موږ سره هغه اټین کړو که نه صحیح دی که نه نو نور زه تاسو ته څه ویم زه تاسو ته یو خبره کوم نورې خبرې زه نشم نه کولی شې زه ستا نه خبرې وباسم ته صرف خبرې خو بهرحال لکه زه تاسو ډېر شکرګزار یم زه د کوټ ایریا څه کومه دی که نه کوټ کې بیا ګوم محمدزی که میاګړي که غازي نصرت خیل په دې علاقې کې مو د چینل والا یو هم نه دی لیدی چینل والا مو نه دی یو هم نه دی لیدی موږ تاسو ډېر شکرګزار یو موږ د تاسو شکرګزار یو چې سهار نم برداشت کوئ کله مو داسې وړئ او کله مو داسې وړئ یو چینل والا مو نه دی لیدی ټیک شو دا هغه د کوم دا ما وعده کړې وه دا سړی ګواه ده چې زمونږ میډیا باندې مونږ سره راځي کالران دي نور کالران راځي هغو مونږ سره مینه کړې وه چې تاسو مونږ سره ژمنه وکړئ چې مونږ به راځو ما ورته ویل چې زه هسې راځم تاسو سره واده نه کوم خو زه راځم ما خپل فرض ادا کړی دي افغان ټي وي خپل فرض ادا کړی دي چې مونږ به دې ولس ته دې پښتون ولس ته ورځو په امرتو به خبرې کوو په ډیم کې به ګرځو په بازار کې به ګرځو د دې حالات به ما خلو د بازار حالات په دې بازار کې خلک دا به هم کوو پوښتنې به کوو ښه ته دا راته وایه چې ملګري درته راشي ته خو به په اسلام آباد کې ملګري لري مردان کې به مي په سوات کې به مي پېښور کې به مي په بنو کې به مي چې کله درته راشي تا ته څه وایي چې چېرته مو بوځه او کوم ځای ته مو بوځه او کومه میوه راباندې وخوړه ما ته څه کله راشي که نه زه دې کې دا خبره کوی شم څه یاره دا اوس مو ته پنجاب نه ملګري را روانو نو مو ته په دې غره کې ډېر ښایسته پروګرام برابر کړی او غار دی ټول که نه ډېر مزدار ځای دی چې زه کله ما ورته تصویر کې تیرا طرف ته غر نه د مو ګوم محمدزی طرف ته ډېر یو ښایسته ځای دی که نه یو تیرا موموزي دي یو دا ګوم محمدزی دی دا چې کې مو چای وڅکلی ښه دغه خو د تاسو غر خو بیا داسې دا دی بس دی د مخامخ کاري او د بزوټو سره دا کله کله خدای دې نه کړي کله کله دلته شخړم راځي دا څنګ دې څنګ نه خو خدای دې وکړي چې کله را نه شي ښه بلکل نو څه زه کله ما ورته د پټوان په موبایل وښیلو مده ځي ته څوی څه نه یاره دا غرونه خو موږ اړین ډېر دي د امرودو باغونو د امرودو باغو ته مو بوځه دغه امرود نو هغه ځي دغه امرود دي هغه ځي زه خپلو باغونو ته څه زه کله بوځم نو بهرحال زه ورته فروټ مخته کوم چای مخته کوم ټیکالې هر څه مو ته هېڅ د شونه مو کړي دي باغ کې مو ګرځوه بیا په خوند خوانیو امرود کوي بیا خوري مې نه بیا په خوند خوانیو امرود کوي نو مطلب څه ځان سره بیا جمع کوي که نه ځان سره سیاره خورو مې نه یوه جمع کوي لکه روژه کې چې راوځي روژه ماتي دپاره یو لاس کې یو امرود نیولې بل لاس کې یو بل شی نیولې بل لاس کې یو بل شی او دومره وږی نه خو بس هغه شو کې هغه مینه ورسره کوي بلکل نو بهرحال لکه که موږ کله روټۍ ته کېناستو که نه نو موږ دې ته تقریبا 600 پلیټونه کټ کړو دا خبره زه رښتیا کوم بلکل دا ده زما 600 پلیټونه کټ کړو نو زما ملګري ټول د سالن تیار کړو چې موږ کله سالن تیارولو سالات ملات موږ اخلو نو دوه هغه امرود خوړلي واه 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 امرود یې خوړلي څه شه هغه کریټونه چې ډکوي هغه سړی څه شه چیرته لاړه دې کې دې ورته د لاندې څه شی ایښي دي دا کریټو کې دې کریټو کې دې څه شی ایښي دي ستا نه نړۍ مننه کوم بنګش صاحب خوشحاله اوسې آباد اوسې بیا به درته راځو انشاءالله داسې به نه وي چې زمونږ او ستاسو صرف دغه محفل او دا ختم شو کوشش به کوو کوټ به دنیا ته ښیو د کوټ خلک به دنیا ته ښیو چې څومره ښکلي دي همداسې خواږه دي لکه امرود دي چې خواږه دي د کوټ خلک قدرمنو لیدونکو د افغان ټي وي مینوالو تر دند ساته همدومره وه بیا به کوشش کوو راځو به کوټ ته به راځو پښتنو باندې به ګرځو تاسو ته به وخت په وخت هغه څیرې راښیو زه ستاسې خپل کوربه حبیب مسافر نړۍ مننه مو کومه چې را سره پاتې هر وخت په لوی الله مو سپارم د الله په امان خوشحاله اوسئ آباد اوسئ چېرته چې پښتانه آباد اوسئ خوشحاله اوسئ سوکاله اوسئ کور مو ودان